آخر هم ولسي جرګې میدان ته راودانګل. د غني او عبدالله اختلافونو د ولسي جرګې زړه تنګ کړ او دواړو لورو ته یې ګواښونه وکړل. څه یې ورته ویلې او غني او عبدالله ولې چوپ پاتې شول؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغانستان کې د محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ د اختلافاتو د حل په موخه د ولسي جرګې منځګړی پلاوی وایي هڅې بې پایلې وې. دغه پلاوی وایي چې دواړو خواو لازم نرمښت ونښود او د خپل کار پایلې به د ولسي جرګې په راتلونکي عمومي غونډه کې چې د روانې اونۍ پر چهارشنبه کېږي خلکو ته په ډاګه کړي. بل پلو د عبدالله دفتر وایي د کړکېچ د حل لپاره یې تازه تګلاره چمتو کړې ده چې د دواړو لوري غوښتنې پکې ځای شوي او تمه ده سیاسي ټکنې وضعیت پای عمومي. له دې وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي وو چې د خبرو لپاره دروازه پرانیستې ده او د اختلافاتو د حل لپاره یې د کابینې ګمارنې هم ځنډولې دي. دغه پلاوی د کړکېچ دواړو خواو ته 10 ورځې وخت ورکړ چې یو جوړجاړی ته ورسیږي، خو اوس دا پلاوی وایي چې دواړو ډلو ته په قناعت ورکولو ونه توانید چې په روان کړکېچن وضعیت کې خپل منځي اختلافات څنډې ته کړي او د هیواد لپاره ګډ کار وکړي. د ولسي جرګې د منځګړي پلاوي غړی خالد اسد وایي لا هم د ستونزې د هوارۍ لپاره هڅې روانې دي، خو دواړه خواوې پر خپلو غوښتنو ټینګار کوي او له همدې امله سیاسي کړکېچ پر خپل ځای پاتې ده. هغه BBC ته وویل دواړو خواوو د نرمښت ژمنه کړې خو بیا هم یوې پایلې ته ونه رسېدل. د افغانستان سیاسي وضعیت وروسته له هغه دوه قطبي شو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د 1998 کال ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ او عبدالله اعلان شوي پایلې ونه منلې. تر اوسه اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، ناټو او امریکا له ولسمشر غني او ښاغلي عبدالله غوښتي چې سیاسي اختلافات پای ته ورسوي. له دې سره یو ځای په کور دننه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني او کریم خلیلي په ګډون ځینو سیاسي او جهادي څیرو د دغه ستونزې د حل په موخه هڅې روانې کړې دي. منځګړي پلاوي له عبدالله غوښتي چې د سیاسي جنجال د هوارۍ لپاره روښانه تګلاره جوړه کړي. د عبدالله دفتر وایي چې دغه تګلاره د چمتو کېدو په پړاو کې ده او ژر به د منځګړي پلاوي په لاس مقابل لوري ته وسپارل شي. د ښاغلي عبدالله دفتر ویان امین میسم BBC ته وویل په دغه طرحه کې بېلابېل اړخونه په پام کې نیول شوي او تمه یې ښوده چې پر بنسټ به یې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. له دې وړاندې دواړو خواو په بېلابېلو وختونو کې 4 طرحې وړاندې کړي خو هوکړې ته ونه رسېدل. وروسته له هغه چې سیاسي اختلافات لا ډېر شو، امریکا له افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته کمولو اعلان وکړ. اوس امریکا له طالبانو سره د سولې پر هڅو ټینګار کوي او له سیاسي لوري غواړي چې هوکړې ته سره ورسیږي. له دې وړاندې سیاسي او جهادي څیرو له محمد اشرف غني غوښتي وو تر څو یوې مودې د کابینې ګمارنې وځنډوي او له عبدالله غوښتي وو چې د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی وخت وغځوي. دواړو خواوو دغه غوښتنې د ونه منلې خو سیاسي جوړجاړي ته رسیدل لا هم نه ده روښانه. درنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتماً په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتماً لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.